لور، پلار او سپینه چینه. لیکوال ډاکټر محمد اکبر اکبر. لور له خپل پلاره وپوښتل: پلار جانه، ما ښوونځي ته پرېږدې؟ پلار یې داسې وګڼله لکه د هغوی د کلي د یخ تنګي د چړ کنګل اوبه چې چا د هغه د غوږونو په پردو ورڅڅولې وي. خو خدای زده څه له یې خوشکه ونه کړه. مسکی شو او ویې ویل: لورې، ته اوس لویه یې او ډېره ښکلې یې. موږ پښتانه یو. پښتانه خو ټول ښه او ښکلي شیان په کور کې ساتي، لارو او کوڅو ته یې نه وباسي. لور غلې شوه. شیبه وروسته یې پلار له خپلې لور اوبه وغوښتې. هغې ورله د خپل کاله د روغ منځ د کوهي له اوبو نه کټوری ډک کړ او پلار له یې راوړې. پلار یې د اوبو د جام په ویښ کې پرېوتې خاورې ته وکتل او لور ته یې وویل: لورې، د هغه منګي اوبه راوړه چې د کلي د بهان د چینې له یخو اوبو یې ډک کړی دی. لور په حیرت پلار ته وکتل او ورته یې وویل: او دا اوبه؟ دا خو د خپل کور د روغ منځ د کوهي اوبه دي. دا ولې پلار جانه؟ پلار یې خبره لا ورپخه کړه: هو بچی، خو د کوهي اوبه په کوهي کې ایسارې وي، نه بهیږي او تر سمندره نه رسي. آخر ترې د ترخو اوبو ډنډ جوړ شي چې نه د ځان شي او نه د نورو. لور پلار ته ځیر شوه او ورته یې وویل: پلار جانه، خفه نه شې، خو دا نه منم. دا د پښتانه د کور اوبه دي او پښتانه خو ټول ښه شیان په کور کې ساتي، له کوره وتلو ته یې کله پرېږدي؟ پلار پوه شو چې لور یې څه وایي. سبا سهار د همغه پښتانه کلي له یو پښتانه کوره یو پلار د خپلې لور سره د کلي د جنکو د لوی ښوونځي په وره ورننوت. د وره شاته ولاړې ښځینه ښوونکې په سر پوړنی سم کړ. خو تر دې وړاندې چې څه وپوښتي، د جنۍ پلار ورته وویل: ما اورېدلی دي چې تاسو د پاکو چینو اوبه تر لویه سمندره رسوئ. ولې ښوونکې پوهه نه شوه چې د ښوونځي په وره دا ورننوتی سړی ورته څه وایي؟ د جنۍ پلار بیا خوله پرانیستله او ویې ویل: ما خو درله نن له خپله کوره د پاکو سپینو اوبو چینه راوړې. پلار د دې خبرې سره مسکی شو او د لور په سر یې لاس راښکلو او بیا یې ښوونکې وپوښتله: دا چینه به تر لویه سمندره ونه رسوئ؟ د ښوونکې مخ لکه سپینه هنداره د یو غلي حیرت څیره شوه. خو پلار د خپل زړه ټولې خبرې په یو ساه کول غوښتل. ما ویل چې که چیرته د دې رڼې چینې اوبه هم راته په کور دننه پاتې شوې نو ډنډ به شي. ښوونکې بیا هم پوهه نه شوه چې د جنۍ پلار ورته څه وایي. ډنډ، اوبه، چینه، سمندر، اخر دا ټول څه دي؟ خو لور د هغه د زړه په هره خبره پوهېدله. هغې د پلار دواړه لاسونه په لاسونو کې ونیول، ورټیټه شوه، ښکلې کړل او بیا یې ورو غوندې پرېښودل او د ښوونکي لاس یې ونیو. نو په همغه ورځ د همغه پښتانه کلي د پښتنو جنکو په ښوونځي کې یوه بله جنۍ هم زیاته شوه. د کلي په یو کور کې لمر راوخوت او د پاکو سپینو اوبو یوې بلې زورورې څپې هم تر لویه سمندره ورغلې لاره ومونده.